السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په دا بعضو مساجدو کې کمرې لګېدلې دي، بیا دا د خلکو اوازونه اوري، نو دا کمرې لګول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه دې مسلې ته به لږ وضاحت ورکړم. دا تجسس کول، د چا معلومات کول، په دې کې شریعت هم منع کړې ده، هم اجازه کړې ده. منع په هغه صورت کې کړې ده چې مصلحت نه ورپکښې او ضرر وي او د مسلمانانو پر سطر تجاوز وي او د هغو حالات کشفول وي، نو دا حرام دي. او که په دې مصلحت باندې وي چې اوس مثلا په مسجد کې څوک غلا ونه کړي، یا اوس حالات داسې سول، حالات واوښتل، نو که یو څوک جرم وکړي هغه جرم نه پر ثابتېږي، خو لیکن دغه لکه یو شاهد دی وي. په دا سعودي کې چې ما د شاګردانو څخه پوښتنه کړې ده، هغه وایي پر موږ باندې اوس دا لازم دي چې دوکانداري کوو چې کمرې به لګوئ، ځکه سبا دلته یو کیسه پېښه شي، مثلا مجرم غیر مجرم نه معلومېږي، او عرب که درواغ وایي موږ رښتیا ورته وایي نه سره معلومېږي. چې ثبت وي، ریکارډ وي، نو ورښکاره یې کړو، بیا حق نه حق معلوم سي. نو داسې په اوس مساجدو کې یا په بعضو مدارسو کې یا په بعضو دکانو کې یا په بعضو مارکیټو کې، په بعضو پارکینګو کې، په بعضو ځایو کې دغه کمرې لګېږي. د هغو مصلحت هم دغه وي چې مثلا غل چینج کې، غل ونیسي، غل معلوم کړي، یو بل فساد چې کېږي، مثلا یو څوک راځي د یو چا موټر سوځي، یا د چا موټر ته اور اچي، یا د چا څوک وژني، دغه معلوم سي. د دغه مصلحت په خاطر بیا پروا نه لري. او داسې به نه هم نه کوي لکه دا بعضې دکانداران چې په دکانو کې کمرې لګولي دي، هغه عکاسي ریکارډېږي، ښځې هم راځي، نر هم راځي، دی بل ورځ باره انټرنیټ ته پورته کړي، د خلکو د ناموس، د خلکو د عزت لسوالی راولي. نو که د دغه تجسس و د شیطانت په نیت بیا حرام دی، هر څوک یې کوي، که په مسجد کې کېږي، که په مدرسه کې کېږي، که په بل ځای کې کېږي. او که دغه د مصلحت په نیت باندې وي چې ځای مراقبه وي، ځای تر څارنې لاندې، چې مثلا بیا یې مشکل پېښ نه سي، په دې کې بیا شرعاً څه مشکل نشته. زما خپله ورته نیت دی چې مدرسه، مسجد ټول مراقبه کړم او ټول تر تعقیب لاندې کړم، چې مثلا څه حالات پېښېږي، طالبان کتاب ګوري نه ګوري. دغه ته مې نو هم فکر کړی دی چې مثلا طالبان بدي د خوب په حالت کې خو انسان په اختیار کې نه وي، کله د سړي لمن راپورته وي، کله د سړي پایڅه راپورته وي، کله سړی چپه پروت وي. نو په هغه کې مې هم سوچ ورباندې چې نو مصلحت بیا دغه دی چې باید کنټرول وي، او دا محول کنټرول وي، چې په دې خبرې چې موږ مراقبه وکړو، یو غلط اقدام وکړو، یا کتاب نه ګورو، یا جنګ سره وکړو، مولوي صاحب را خبرېږي، دغه مې نیت دی، دغه مې مصلحت دی، په دغه نیت یې کوم. البته په ټټیانو کې د بولو په ځایو کې باید نه ولګول سي، ځکه هلته عورت د انسان معلومېږي، هغه اجازه نشته، او نه به لګېدلي په دا هوټلانو کې به هم نه وي. او حرمین شریفینو کې ډېرې کمرې دي، ډېر مراقبه دي، تر تعقیب لاندې دي، خو لیکن دا د څو ځای ته چې ننوځي سته، خو لیکن چې دننه داخل شو بیا نسته. نو داسې د مصلحت په خاطر محترمه پروا نه لري چې هغه کې یو مصلحت وي، نو څه مشکل نسته. و داسې به نو نه کوي چې هغه ویډیوګانې بیا راوباسي بهر ته، هغه ویډیوګانې بس هغه روزانه چې عکاسي کېږي یا مثلا ریکارډینګ کېږي، مشکل نه دی راغلی، بس هغه باید پسې ډیلیټ کېږي. اوس خو نو خلک دی هغه ریکارډ د ټول کال ساتي، نو که دوکان ته یو ښه نجلۍ راغلې او د هغې ویډیو باره د باندې پسې راوباسي، باره د خلکو عزت ورخرڅ کړي، د خلکو پر عزت حمله وکړي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 166 مباحث التجسس لسم جلدیه ته پر وضاحت ورکړی دی. او دا چې یو صحابي مبارک ته
یو څوک رالی چې د پلانکي ژیره په شرابو ککړه ده، عبدالله بن مسعود رضی الله مبارک ته راغلی، هغه ورته وویل موږ منع سوي یو له تجسس څخه، جاسوسي به نه راته کوې. یا دغه رنګه عمر رضی الله تعالی مبارک یو مجلس ته ورغلی، په مجلس کې منکر عمل کېدی. عمر رضی الله مبارک ورته وویل موږ نه یې منع کړي له دې کارو څخه. هغه ورته ویل امیر المؤمنین الله جل جلاله د تجسس څخه منع نه ده کړې، ته ولې تجسس کوې؟ نو طرفین دلایل لري، خو د مصلحت په خاطر محترمه مشکل نه لري، او امنیت او تقاضا اوس داسې شوله چې د زمانې خلک بې امنه شول، خلک بې اعتماده شول، په مسلمانانو کې هغه اسلامي غیور غیرت کمزوری شو، پر یوه سیکله یې هم وژني، او د چې اعضای مراقبه یې غالم احتیاط کوي چې زه خوا د دلته معلومیږم یا ګرفتاره کېږم. نو د داسې حالاتو دپاره محترمه یا پر چوک باندې د ټرافیکو کمره وي چې مثلا روډ مراقبه وي، تر تعقیب لاندې وي چې کوم څوک غلط حرکت ونه کړي، نو د هغه مصلحتو په خاطر محترمه د زمانې ضرورت دی، څه مشکل نشته ورپکښې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.